عزیزانو زما د نبی د یو عاشق کرامت، زما د یو نبی د عاشق شان تا ګورا. سمندر توی اے سمندرا اے اوبو تاسو لا ولار سوک دی، تاسو نن چاته رکاوټ جوړ کړی دی. دا چې ستاسې په غاړه ولاړ دي دا غلامان د جناب محمد رسول الله دی. نی التا چا سرا پسمک باندې تنازع دا، نی التا چا سرا پټی باندې تنازع دا، نی التا چا سرا په حکومت باندې جګړه دا. د دې سین اغاړه یو قوم دی خدای نه مني، د الله ربوبیت نه مني، د الله خالقیت نه مني. رب کائنات سره نور خلق شریکي، دا د پیغمبر غلامان اغوی تورزی، تاسی ورته رکاوټ جوړ کړی دی. اے د الله رب العالمین مخلوقا، اے سمندرا د رب العالمین په حکم باندې ادریگا. عزیزانو غلامان د جناب رسول الله پہ لاړل. عزیزانو سمندر تا لوی مخیتا لوی زنگل دے ټول زمریان دی. انسان التا تیرے دلے نشی، انسان التا تیرے دلے نشی. عمر ورتوی اے د زنگل زمریانو تاسو تا پتا دا چنن پا دے زنگل باندے غلامان د رسول اللہ روان دی. اے د زنگل زمرینو نخودوی سر اسنشتا، نخودوی سر اخانشتا، دا یکی تنہا خپلو جامو سر د رب العالمین پلار کی جنگیگی. تاسی د زنگل زمریانو دوی د پار لار ور کئی. عزیزانو د زنگل زمریان رازی اے زمرے اغا د مینه او محبت نوڑان دے اظہار سنگ شکل کی کئی. زمری کی تکبر دے غرور دے لیکن سر پزمکا اولا گولو لکی شاعت اخذولا. عمر رضی اللہ عنہ وی ملگرو تا تاسل پتا دا اللہ رب العالمین در تپ زنگل کی دا لیوانو دا زمریانو نا اوز دا اسنو دا خانو کار اخلی. دا کمال دے خدا علا جور شو. عزیزانو علا جور شو. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ تا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ بیانات خلق اوری اللہ دے ټول دوستان خوشحال کی وی آمین. اوری بیزکا چے دا دینا دا لوی پتہ لگی چے یو مرگر وی دا واقعات دی لگ برابر نکڑا. یو مرگر رابطہ کرے وی المولی سے مالچن وی دا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ واقعات بیان کرے وا خو دتا سو منصب گندے نو ملاو شوئے. ماویل بالکل ملاو شوئے تاگا واقعانی میا کی پری خودلے وا ما پا داگا کی بیان کرے غالباً دے تارو طرف تا میں بیان کرے نو بیا ما سوادہ اکڑا مالزہ کے بے کلا وقت راگا نو سعید بن عامر واقعہ بزبے تفصیلاً بیان کم راگا بے اور ادھرے مولی سے بلا موبیل راوارو منو گورم عنوان پا کی کلم رانا گئے. عزیزانو سعید بن عامر تا سعید بن عامر رضی اللہ عنہ تا ما تا بعضی وقت کی نم اغسطو کے لگ مشکل رازی زما انتہائی حافظہ کم دا ریکارڈر ما یو جب واچولو ریکارڈ میں چالو کو بیا میرا ویستو مالک ما بند کرے. بیماری دا خطرناک عزیزانو زما حافظہ مکمل نہیں ولی دا او یقیناً ٹینشن دے رہا اللہ رب العزت دا اگا دوستانو ٹینشن ختم کی چیز منگ دا فقیرانو ٹینشن ختم آئی. اللہ رب العزت دیر اگرانا درنو مدرسہ چلول انتہائی گرانا درنو. اللہ دی منگو تاثر دا غیب و اسباب برابر کی. دا غیب و اسباب دیر خدیخ خودیم دی مخلوق دروازو تا نا ادرائی دا دیر گرانا دا چاہتا ادرائی دل چانا چاندا گختل چاہتا وینا کول دا گران کار دے آسانا کار ندے. پرند احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ امام المفسرین شاگرد راغلیو تقریباً سکم 100 سال عمر دے اوی دل تراغلیو ٹیم اغسطو پا پینڈے کی اجتماع دے ورزی نوی ٹیم راکی من خود سوادہ و سروک لنیم گڑی غندی اللہ دی سرطا ارسی بہرحال نو آگا خبر کولا دے طالبانو دے پروس دے نصیحت خبر کولی او خبر بگداوا وی طالبانو دے محتمینو دیر شکریہ ادا کوئی خدا قسم دے سے ٹک ٹاکیم
خو چې زما ټینشن ختم شي. ټینشن ډېر دی، طلبا ډېر دي، نو که الله کېدی شي موږ تبدیل هم راولو، دا نقشه بدله کړو. ګرانه ده ډېره، ډېر بوج دی را باندې، انتهایي بوج دی. تقریبا د ورځې 7 تونې تقریبا زیات کم دا د وړ خرچه کېږي. نو دا 7 تونې به د کوم ځای نه برابرېږي؟ څه چې دی الله دې زمون قبول کړي او انشاءالله خپله به وس کوو انشاءالله. خو ګرانه ده، به هر حال دا بیماري د دې حافظې متعلق مې خبره وکړه، ما نه خبره هېرېږي. نو د سعید بن عامر رضی الله عنه دا عمر فاروق رضی الله عنه انتخاب کولو د گورنرانو والیانو چې پېښور د پاره کم والی پکار دی، بنو د پاره کم والی پکار دی، شام پکې راغی شام د پاره کم والی پکار دی، کم گورنر پکار دی. چا ورته ویلي سعید بن عامر الیږه. رونو مخکې به چې چا قربانۍ ورکړې ځان به ځنګلو تکو پټ به کو. انداسې دور دی که یو پاټۍ کې دی یو 5 ورځې خبرې کړي، بیا درته وایي یاره ما خو ستا پاټۍ کې ټکټ دی بل چاته ورکړو، قرباني خو ما ورکړې وه. دا خو د الله احسان دی چې دغه شي زموږ اړو زړه کې شته دی نه. او ټول وایي الحمدلله. دا ډېر لوی غم دی. ښه دی چې دا نشته، او الله رب العزت دې تاسې دې مدرسې دپاره هم تاسې الله قبول کړي چې دا نوره مشري هم تاسې وکړي. بس دا بس موږ یو ځای کې پراته یو، الله الله ذکر وي، بس ځان ته د خپل ژوند وي خوند کوي. ګرانه ده ډېره، ټول عمر به خفه و ملامته به. یو ملګري څه خبره کړې و، ما راوړسم مال دا وګوره اشکارې ته مې ودرېد، د روټۍ پخېدلې داسې. هغه هم حیران شول مولوي صاحب څنګه دې راوستم؟ مال بس دا وګوره بیا به زوبار به خبرې کوو. سړی پوه شو چې اشکارۍ ولیدله مال دا لا یوه لا مکمله شوې نه ده، مال هغه پیړو ته وګوره تخته چې وله ډکه ده. نو ما ته مولوي صاحب خبر دې ورکړو، مال تا بله ورځ ویلي چې دا 7 تونې څنګه پخېږي؟ مال دا اوس ته ګوره شماره دا پخېږي که نه پخېږي. نو بیا وایي تاسې څه کوئ؟ دا خلکو سره بیا دام غم دی. وایي تاسې څه کوئ؟ موږ څه کوو؟ بس الله رب العزت دې زموږ او ستاسې امداد وکړي. شکوک شبهات دا ډېر ګران بد مرض دی، الله دې زموږ د ذهن نه وباسي. مشري ګران کار دی. که حقیقت د مشرۍ سړی مطالعه کي ملامتیا ده.